یو ورور پوښتنه کړې ده چې څه وکړم چې مانځه کې مې خشوع پیدا شي. مانځه کې سوچونه راځي مختلف، توجه مې نه برابرېږي. جواب دا دی چې مانځه کې د خشوع پیدا کېدو دپاره یو څو کارونه دي. یو کار خو دا دی چې مانځه ته نوی اودس کول. دوهم کار دا دی چې مسجد ته لږ وختي راتلل. داسې وخت کې مه راځه چې جمع ولاړه یو ته رامنډې وي، نو دغه وخت کې خشوع چېرته برابرېږي. دریم کار دا دی چې وختي راشي او 2 رکعته نفل وکړي او که سنت یې سنت وکړي. دې سره ستا فرضو کې خشوع بیا ښه برابرېږي. څلورم کار دا دی چې مانځه کې څه وی د هغې په معنا باندې ځان پوه کړه. پنځم کار دا دی چې مختلف دعاګانې پکې وایه او مختلف صورتونه. هر وخت کې یو صورت مه وایه، صرف صورت اخلاص مه وایه. دارنګې سجده کې مختلف دعاګانې، رکوع کې. شپږم کار دا دی چې په داسې ځای کې مونځ وکړه چې هلته ستا خشوع نه خرابېږي. داسې اسباب موجود نه چې ستا خشوع خرابوي. مثال تلویزیون لګېدلی، یو داسې اتاق کې مونځ کوي چې هلته خلک ګپ شپ لګوي، خنداګانې کوي. حتی چې نبي رسول الله ځان نه هغه څادر لرې کړو چې هغې کې نقوش و. نبي رسول الله فرمایل دا ما مانځه کې غافله کوي، او د هغې پردې لرې کولو حکم یې وکړه چې هغې باندې تصویران و. نو دغسې ځای کې مونځ نه کول چې هلته تصویران وغیره یا تلویزیون لګېدلی یا نور ګپ شپ رواني. دې وجې صحابو طریقه دا وه چې هغوی به کور کې د مانځه دپاره یو ځای خاص کړی و، همدې وجې نه چې هلته مونځ په خشوع سره وکړي. اووم کار دا دی چې دا فکر کول چې دا زما اخري مونځ دی، کېدای شي بیا راته موقع میلاو نه شي. اتم کار دا چې په دې فکر باندې ودرېدل مانځه ته چې زه الله تعالی سره ملاقات کوم، الله تعالی ما ګوري، او په دې مانځه سره به زه خپل مقاصد پوره کومه، د الله تعالی رضا به حاصلوم. دا یو څو کارونه دي چې په دې سره د انسان خشوع برابرېږي. او نهم کار پکې دا هم دی چې کله مانځه کې ستا خشوع خرابه شي، توجه دې خوا دې خوا لاړه شي، نعوذ بالله وایه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. او چپ طرف ته د چپې اوږې طرف ته یو 3 ځل تف تف کول چې د لاړو معمولي څاڅکي. او لسم کار دا دی چې کله چې تش اودس ماته یو ځای کې داسې ځای کې مه ماتوه چې تا د څاڅکي راځي یا د څاڅکو راتلو امکانات دي. په دې سره د انسان خشوع خرابېږي وي، وسوسې انسان ته غورځېږي.